بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری او زم سلمان شاه. ملګرو په برتانیا یعنی یو کې به تاسو ته په مقبرو کې داسې ډېر قبرونه ښکاري کوم چې په پنجرو کې بند وي. خو داسې ولې وي؟ د دې په شا یوه قیصه ده د کومې دپاره چې به موږ 200 کاله وروسته ځو. ملګرو په برتانیا کې به میډیکل سټوډنټ ته د خپل سبق دپاره د انساني لاش ضرورت و. دیتا ډیسیکشن وای. په دې کې د مختلف تجرباتو لپاره انساني جسم کلاو کړی شي. تاسو چې دا وورئ نو حیران بشئ چې د نن 200 کاله مخکې په سټوډنټانو په یو غټ تیټر هال کې مړی راوسپړلو او دغه هال به د خلکو نه ډک و او دا ټول پروسس به یې کتو لکه یو شو چې ګوري. خو سوال دا پیدا کیږي چې میډیکل سټوډنټ ته به دا مړي کوم ځای میلاوېدل؟ ملګرو په هغه وخت کې په برتانیا کې داسې قانونو چې کومو قیدیانو ته به سزای موت فیصله اورولې شوې وه نو د هغې مړي به سټوډنټانو لا ورکول. دغه قیدیان به د مرګ نه زیات د دې نه یېرېدل چې د دوی د مرګ نه پس به د دوی د مړو سره څه حشر کیږي. بهرحال میډیکل سټوډنټس به د دوی مړي استعمالول. خو ملګرو مسله هغه وخت جوړه شوه چې کله په برتانیا کې د سزای موت قیدیان ختمېدل شروع شو او دوی سره مړي هم کمېدل شروع شو، کوم چې د سټوډنټس لپاره ډېره غټه مسله وه. خو د دې حل دا راویستی شو چې په برتانیا کې مړي د قبرونو نه راویستل شروع شو چې د چا به څوک مړه شو او دوی به ښخ کړل او چې په سبا به راغلل نو هغه به په قبر کې نو. ډېرو خلکو دا کار شروع کړی و. دوی به د شپې په تیاره کې مړي د قبرونو نه راویستل او بیا به یې په میډیکل کالجونو باندې خرڅول. 200 کاله مخکې په برتانیا کې دا یو بزنس جوړ شوی و او تاسو به حیران شئ چې دا غیر قانوني هم نه و، ځکه چې د انسان لاش د چا پراپرټي نه ګڼل کېده. ځکه د داسې خلکو د نیولو هم څه فایده نه وه، ولې چې عدالت به پرېښودل. پولیس بېوسه او هیڅ یې هم نشو کولی. ملګرو سوچ وکئ په هغوی به څه تېرېږي چې د چا د خپل مړی د قبر نه غیب وي. خلک ډېر پریشان وو، خو بیا یې د دې غلو نه د بچ کېدو څه طریقې پیدا کړې. ډېرو خلکو خو په مقبرو کې واچ ټاور جوړ کړه، په کم کې چې به څوک نه څوک لازمي موجود وو او په ټول قبرستان به یې نظر ساتو. او څه خلکو د خپلو مینوالو قبرونه په پنجرو کې بندول شروع کړه چې داسې به د دوی د خپلو د لاشونه د دې غلو نه بچ شي. نو ملګرو دا هم هغه قبرونه دي، دې ته موت سیف ویلېږي. خو ملګرو دا غله بیا هم ټیک نه شو او دوی د هسپتالونو بلکې د خلکو د کورونو نه هم مړي پټول شروع کړه. ملګرو په 1828 کې صرف په لندن کې د 200 نه زیات مړي پټولو والا غله موجود وو او بیا حالات نور هم خراب شو او د غلا نه خبره قتل ته لاړه. دې غلو به د لاش دپاره خلک وجل. د برطانیې خلک ډېر په یره کې وو. ملګرو د وخت سره سره په برطانیه کې د داسې خلکو خلاف ډېر سخت قانونونه جوړ شو او د مړو پټولو دا سلسله ختمه شوه. خو نن هم په پنجرو کې بند دا قبرونه 200 کاله مخکې وخت یادوي، کله چې په برطانیه کې د قبرونو نه مړي پټول یو عام شان خبره وه. ملګرو کو ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر لازمي کوئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. سلمان شاه له ورکوي اجازت. الله